په بلخ ولایت کې د خوراکي موادو د ساتنې یو ګودام پرانیستل شو. د دغه ګودام د ساختماني شرکت رئیس وویل چې په بلخ کې د اسلامي امارت مسؤلینو په غوښتنه او د ټولنیزو ستونزو د هوارولو په موخه په یاد ولایت کې د منل شویو نورمونو په اساس یاد ګودام جوړ کړ. قبلا ما خدایی محدود زمین ما 10,000 تن مال جایگزین میشد، چون که حال نرم و استاندارد تغییر کرده، در حدود 3,000 تن اینجا ظرفیت داره و همه چیز الحمدلله از لحاظ حفظ الصحه ازی و از لحاظ مسافه و چیزای ازی کلش در نظر گرفته، به خاطر رطوبت و چیزا بر ازی نرسه. کلش ما معیار و چیزی که جهان است و امروز الحمدلله خواهش دولت امارت اسلامی افغانستان از تاجر ملی ما از شخصایی که در اینجا به سرمایه گذاری کردن دارن، ما کوشش کردیم که پیشگامتر باشیم. ورته مهال د بلخ ولایت د خوړو او درملو ادارې د شکایتونو اوریدو امیر د دغه شرکت له لوري د ګودام له جوړېدو څخه هرکلی وکړ او زیاته کړه چې یاد ګودام د دغه ادارې په معیارونو او لارښوونو برابر جوړ شوی دی. دا ګودام چې دی دا ډېر معیاري ګودام دی، چې دی هغه لرګي هم ورته برابر کړي دي، نو ښه جوړ کړی دی. او د تجارانو څخه موږ دا غواړو چې هر یو باید خپل ګودامونه همداسې جوړ کړي، ځکه اصول او قوانین کوم اصول او قوانین د ریاست غذایي ادویې چې دي همداسې باید تطبیق کړي. له بلې خوا د بلخ ولایت د پانګونې او سوداګرۍ خونې استازي د دغه ګودام جوړول یو غوره او مثبت اقدام وارزاو او د ټولنې په دوامداره پراختیا کې د خصوصي سکتور ونډه اړینه وبلله. اتاق تجارت و سرمایه گذاری بلخ یکی از برنامه‌های اساسی آنها تشویق تجاران، سرمایه‌گذاران و فراهم آوری سهولت‌های لازم در بلخ بامی را انجام می‌دهد. وروسته له هغې چې د بلخ ولایت د خوړو او درملو ادارې د حیرتانو په دوراهي کې د ګودامونو په معیاري جوړېدو ټینګار وکړ، د افغان صدیق شرکت لومړنی شرکت و چې د دغې ادارې په معیار برابر یاد ګودام جوړ کړ.